ګورو د ورکې اعلان دی. یو هلک ورک دی، په سر پک دی، په سترګه چپک دی، په لاس کې څوړسک دی، د یوې هفتې څه ورک دی، نوم یې پیرک دی. ملګرو پر دا لمبر رابطه راسره کوئ، لمبر به پیرک در وښیي. 03 نشکی دی ما چې راکش کې وشي دی. شا بابا جی سړی وولم کوم سړی ته درځه راځه تا دا زما ورور ولې ووایي یاره دا ستا ورور خو ډېر بې شرمه سړی دی. زه چې هر ځای روان یم د شاته خوا نارې پسې پنډه پنډه. نو چې تا دی وایي ته اوس ډنګر شوې. پیرک خانه ازارګان په دا دوو ګوتو سګرېټ نشي څکولی. ولې نه څکي یار هر وخت یې په دا ګوت کې نیولې سګرېټ څکي دا ته څه وه په قسم په خدای کې په زبنګ په دا دوو ګوتو سګرېټ وڅکي. ولې هغه څه تاره دا دوې ګوتې خو زما دي نو. یار عثمانه ډېر ټیم به تېر ښایسته خوږه کیسه خو راته وکړه چې پر وخاندو. پیرک خانه په یو وخت کې یو باچا و نو جنګ له تللی نو مینا یې ډېره ښایسته وه نو قراره ولاړ د مینا په یو کمره کې کلب کړله چابې یې راواخیستله زړه ته ډېر تېر ملګری و هغه ته یې ورکړله ول که زه چیرې په 4 ورځو کې نه رالم دا زما مینا و دا باچایي ګرده ستا ده 4 شپې به انتظار کوې. باچا آس باندې سپور سو چې در دا کلي ووتی د شا د خوا پسې نارې دي ول باچا سلامت باچا سلامت دوړې دي. باچا سلامت چې ودرېدی وروره ایا انډیوال یې ورته ودرېدی یار چابي چې یې ورکړې ول باچا صاحب له هغه ورته لا ول دا چابي دې غلطه راکړې ده. هغه ساعت کې بیا پر وکتله. ملګرو د هګۍ سپینه کېدو نوې طریقه در ښیم زده کړئ. اول به دا کوچنۍ خوا راواخلئ دا نرۍ خوا دا به روې خشه داسې ووهي روې خشه بیا ماته کړئ داسې چې مازې هوا په ننوځي او اوس دا غټه خوا څه ده دا لاندې دا به څه زیاته ماته کړئ دا نو ډېر ایزي سپینېږم خورونه به هم نه ضایع کېږي تی به هم نه ستړي کېږي. چیرې دا فارموله خوښه شوله نورو انډیوالان ته یې هم ور واستوئ چې هغه یې هم وګوري. ډېره اسانه ده نه منه ورته جوړېدلې په دا ودو کې وروره اریانې اوس یې څه رقم سپینه یې دا چې ډېره سپینه کله اوس دا ګوره د دې خوا لږ دا خوا ډېره اوس ورته ګوره یا دا هګۍ سپینه شوه دا خور پاته شو دا خورز دا هګۍ شو اوس یې کراره وخوري وروره دا نشته چې شی کې پاته شو یا دی شو یا دی شو که مې خوښه شوې ده مخ ته یې سره شیر کړي نن ټیک ټاک ویډیو نه وه مال دغه ور جوړه کړه خلک بیا وګوري. عثمان اغا سړی مشه جوړ په خیر څنګه خیرت دی عثمان اغا یا دا استاد سره کوم رشته کړي ولې خیر ماشاءالله کدی وزوی ته شزه غوښته د مر سره شله کستا د دې علاقې ریټ ډیر خراب کړی دی. ای وروره زه مجبوره وم یا دا چیش مجبوری ده تا سره کوم مجبوری ده خو ګور د باد ونیم لا کول ور چلیش ته په شله کښې غواړي دا خو دې د ګر علاقې ریټ خراب کړی ته اوس ما زوی ته ګوره چې در وبلم ای نجیبه دلته راسه دلته راسه دا شلکه پرېږده چې زه غوښته وای ما ځان کې ورکوئ چې دی قبول شو تا ته چا ښه کوله